دغسې په لیار باندې راون وي نن په نایب علاقې کښې د علما وي د دغې علاقې هغې سره مې لګېدلي په لیارې باندې بیا دا دونه د څه ملګري وو چې دله د هوټل باندې چای څښي خو لکه چې غزنوي غوند خبر کړي وي اول نه نو راغللي بهرحال په غونډې وژدې جامې باندې هم خپل بوی ستایي بلکې ډېرې خلک خپلې لیدلي دي هغه او بیا نن میږدو چې خبره سره کي هم پلور د نیکه په نکاح نه یې سره وي لوړ په یوه پرده مځکه سره وي د میږد وطن یوې مخصوص یوې مخصوص جنګلون دروغ وایي چې په هغې کښې عام ولس عام عوام د فکري مغلطۍ شکار کړو د میډیا په ذریعه باندې د دغه د برین واشنګ وکړه غلطه خبرې ورته وچولې په ذهن چې نن اوسان سړی وه کیسه یې درته وکړله دا شی نه دی اهم کیسه یې درته وکړله چې په دا کښې یې خپلې غلطې دي یعنې د حاکم الله یا بیت الله د شاول د سار نه ډاس پې کړی دی چیز یې په دیورات کښې په چا بمباري وکړه دا د میر غلطي ده د دنیو په یوه مذهب په یوه قانون په یوه آنین او یو د علاقې چې کې خپل روز ویل که امیر چې پښتونولي په دا یوه کښې دا اجازات نشته چې ډاس یو در باندې کې ویر نه بل څه دا فکري مغلطۍ شکار که دا د اسلام ها مخالفت دی چې د یوه سړي سازو بل وړیکن کې جوړکي دا ټپوړې اچول په سرعت کېږي که دا فوج نه و که دا ملک نه و د تو هر شی ختم شي پښتانه په دا سوچ نه کوو چې ودرې مو مسلې دي چې واچي آیا دیږي که دا نوی مو مسلې دي که دا وچې مو مسلې دي دوله ته په دا خوب را باندې څه وړیکن کې لوکل ګیمونه نه دي شوي په دا باندې دنیا ځانونه جوړ کړي دي په 2014 کښې په وزیرستان کښې صرف د مسجد په علاقې کښې 14,000 کورونه ړنګ شول او په 2014 کښې په لاهور کښې په 14 ارب روپۍ باندې میټرو بس جوړ شو او ناره یې وکړه چې موږ بایي دا ممکنه ده چې یو ورور په غام کښې دی او بل ویلی چې ورور مې یو بانګله جوړولی ده خپله په خواشي کښې دی د دنیا په هر کونجي کښې چې په مسلمون ظلم وشو په لاهور په کراچۍ کښې په اسلام آباد کښې هغې مخالف احتجاجونه وشول خو تو د واړې وړي کې دا ټپوړې اچېدلې چې احتجاج در باندې کوو په فرانس چې حملې وشولې په لاهور کښې هغې خلاف په کافرې چې وشوې هغې خلاف ریلي ووتله خو په وزیرستان چې وشولې دلته نه وه فاټا چې وشولې دلته چا نه وه د پښتانه مرګ په مرګ نشي شمېر ژوند یې په ژوند نشي شمېر دغه د خپل ثقافت د خپل ژوند خپل ژوندون د دغه د خپل تمدن د دغه د خپلې خوبرې سره یو ذهني اټیچمنټ دا هر شی چې پې بل وړل بیا پوس یا هم دغه چې جي قربان بیا یې دغه د مړول په مرګینه باندې پې ستړي شول بیا د ورته چې جي سر ښه مرګینې چې وکړل د علاقې نه یې ورړ کړو په بله علاقه کښې ذلیل د سولګر غوندې هغه خلک چې د غیرت نوم یې و آیا انټرنیشنل بیکاري ځنې جوړ کړو په لنډینه کښې ودروو بیا چې کله واپس ته هم په چیک پوسټ باندې ده ورته ویل چې بهڼې چوت مدر چوت د جي سر خو هغه هم نه شوله پیره یعنې که چیرې تېر د غلامۍ طریقې نه راوخلې چې کومې قومي نه غلامي کړې ده په هغه کښې ټول په دا نالون د غلامي چا نه ده کړې لکه امیر صاحب ورته وکړه خو په هغه کښې معاف نه شوي په هغه کښې ننه هم د شامکي واقعه شوي وو دلته په هر چیک پوسټ دوی سره ټکی وي چې ځاپړی په بدل شي په هغه کښې ننه هم خلک ورکوه پلور د خپل زوی پته نه شوله د زړه دار چېرته پوته و ایکسټرا جوډیشل کیلینګ ماورای عدالت مرګینه داره زیات شوي وي چې یوه سړي و هېڅ نه وي کړي مړ وی که خلکو ستې مشکوک جوړ شوی و چې لکه څه غلطي وه پکښې سایکالوجي یعنې ذهني بیمارۍ کښې یوه بیماري دا د سټاکهوم سنډروم ورته وایي چې په هغې کښې ننه یو بېګناه قیدي چې څوک ونسي هغه په خپل بېګناهي کښې ننه دم را تنګ شي چې اخري اجلر چې چا نیولی وي هغه ورته شلي تشدون ورته غلط میرغونډه معاشره د دغې بیمارۍ شکار شوله
چې مکمل میسته ځان نه غلط دومره ظلمي ده اوړه وړکي ویشتل په عام کورونه بمباري کول سپین ږیري ذلیلول دا په داسې حالات شي چې یو د میږ غونډې معاشرې جنګ ورسره شریک کړی وای بیا هم غیر قانوني وي ماینس ښخول دا آئیني لحاظ سره چې یو میږ غونډې جنګ کړلی بیا هم غیر قانوني وي د چاته دنیا د جنګ خپل اصول دي خپل یو قانون دی په یک شی نه څوک چې در سره جنګېږي ایک سره جنګ کړلی شي میږ په خپله خوب راولي چې څوک ورسره جنګېدل په کڼ شه ورسره نستی نو د عامې خلکې بیړۍ غرقې شو دا ژوند چې څومره میږ ورته دله ده هېڅ ولي پاک شم څه خوند میندل نه کړم که ډېر سم پاک شه لږ څه میندل کړل مالي پیدا خو اگر هڅه ذهني سکون رو ونه رسول دا ژوند هسې بربود ژوند توڼ په توڼ ژوند شو ویس بیا په ډېر وخت نه بعد پښتانه کوم یوه خوبي دو چې دا وختي در غلی شي خو کیسه در پرېږدي نه چې غلطه ورسره وکړې بیا درته معاف نه درته شي دنیا د هر ملک ژوند ته خپل قانون دی او د دنیا خپل قانون دی پښتانه ژوند ته بیا خپل قانون دی خپل ذهن د ده دماغ د ده وینه دا غونډ یو بل قسم میچپ دی یو ژوند ته ګوښې سایکالوجي لري پاک شي نن تېر تاریخ چې ټول وخت دا چک ټیټ روغلي دي د انګریز سره چې د میږ نیکونه جنګ کړی دی هغې تاریخ چې څوک وکړي دا چک ټیټ د انګریز سره روغلي دا هغه یوسف توپ چې زه خو یوسف ته راکي ته روغلی یا زه اخ ته روغلی دا خبره یې میږ نیکونو ته انګریزونه کړي چا پکښې مراد حاصل کړي دي څوک ورسره جنګېدلي نه دي خو چې کله ته هم بیا انګریز خپل لیکي چې په اخرې ورځې کښې چې میږ وتلي یې میږ مارګینه زیاتی شول دا خپل جاسوس صاحب خلکو مې وغوښتل چې دا ویلې چې وایي ویل چې خلک سره ویلي دي چې دا خلک به وځي پلور نیکه بدل بیا بل ور لندن ته نه شي پخېدلی دولت یې ځنه وخوړه دغه خورې نه وتل بیا ډېر مشکل جوړېږي مختلف طریقې نه د هغه وشول خو د ریاست دا سوچ وکړه چې که په مشرتیانو نه غونډ غلط کړي دي دا واخلئ روپرېږي تو هم مشرتیالو م یو کتو ده د پلور نیکه په تشویې یوه کیسه په یوه کیسه پسې نه سره رسولی په دا درویغ په دا هغه باندې وختي خلک غلط کړ خلک ځون ډېر زر کې وپېژنده قومې په تاریخ کې لاس 15 کاله هېڅ شی نه وي قومې په تاریخ کې لاس 15 کاله داسې وي لکه د یوه عام سړي په غږ کې 15 منټه ژوند پښتین کوم ډېر زر په دا خپله خبره باندې چې جنګ شوي و دا رچک شو حالانکې دا ګیم یا پیرا نه و په دا کښې نن یوه بله مرکه شریکېدله د داعش په نومه باندې هغې ته پیرا ټرېنینګونه جاري شوي وي دوی یې ده دا خیال دی چې امریکې سره مسله ټیک کړه چې زه چاینا ته سیپیک نه ور پرېږدم یو چاینا ته مخامخ نه یې په چاو ډاس پرې وکړې وزیرستان نه ذمهواري قابله کړه چې دا په وزیرستان نه ډاس پرې وشوه چې زه چاینا دولت ته نه منم بیا رښتیا په څانګ شه دا د دنیا پالیسي بیا په ده وچلاوه خو دا کیسې سکیمازي دا خلک نه ورسره مني سپېشل دا روراون نوی نسل دا په میږ نه چې عمرونه کم دي دا ژڼی میږ دا ستر ستر یلر په لاته په سکینه سره فروغ کړي خو دا نوی نسل غم سے غم د دېږي سوچ ډېر بدل دی د دېږي رهنمایي چې نن ته په ښه طریقه په امن طریقه سره نه وکړې دا خپل راتلونکي وخت چې ډېر پرتشدد کار سره جوړېږي نو دا د دېږي اتفاق اتحاد د دېږي اوس چګوله ده پوره یو پلیټفارم جوړ شو یعنې داسې وخت و چې د وزیرستان د پاټا د خلکو واړې واړې ټپړې جوړې شولې او بورې ته وچولې هغې جنازې کولې چا یې اوز نه چګو خلکو یې ځون سره ولاړل چې در هم څوک نشته د لیډر هم نشته چې میش کیسه وکړي خلک پرې ورک و مشرون وې ذلیلېدل بېعزتي وه فارض یې شوې هغه نه د ده چې مرغه بناو دا سیسټم راون وې د دې اوس چګولې څوک نه و نن خدای پاک یو داسې پلیټفارم یې کړی دی چې د اول سر نه مخله تر آخره پورې کیسه خالي په ده کښې د ده په ظلم چې څوک ظلم پرې کېږي په ډېره تجربه نه بعد دا کوم دا شی حاصل کړی دی 28 تاریخ په باني کښې جلسه وي
او غونډ دولت سره ګوش شستی د تحریک نه دمره فنډي نه دمره پیسې نشته دی هغه فورغ د اسد په درویت کی دولت خپل ریپین سره چې خپل چاندې هکستی اپ زور بنې ته میر دله دله وړلې پانه دا شر چې خپل سلوک نه خپل جدوجہد وکړي دا شاید نوې نسل نه قربان هغه ته هته یری وکستی خپل هنداوات چلای په کیسه په مسله باندې هزار نه پیوستی په پټه سترګې په مو پسې هم ماتستی چې څم په لکه کوېشن وي هغه کاوستی بهي ویشستی جواد ژوند تیر کستی دا په غلا غلا دا پټه دا چې پښتونولي ورکوي دا تو ژوند ورکوي په مختلفې طریقې سره یو ده چې دا ژوند ورکشي بیا ته نه مینداوي بیا نشي ریکوري یې په مینه ډېره مشکله جوړه شي بیا چې غلط طرف ته یې په یوه حد ووړي ډېر په حد شی نن جامې دلیا خو دا د دغې قوم د مشرونې د سپین ږیرې د ځوانونې د دغې نان تاویز ویښتې چې دلته کیم کي دا بیا تاریخ خامخا لیکي دا شو دا ذکر د یوې یوې قافلې ذکر کېږي چې دا څرنګه څرنګه حالات وي خدای دا وکړو چې موږ راتلونکي تاریخ چې خپل نوي نسل ته د فخر او د ویاړ باعث جوړ شي د امیر نیکونه داس د ظلم او د جبر خلاف مهم چلوو د موږ ته نوي نسل ته یو ښکلی ژوند پرېږد ممرین ورته پرېښولې خدایم تعالی بود لره ورته جمع کوله هنه کسان ولر ډېر شول نو خصوصا هغه خپل د دولت چې کوم څومره ها د پته مړ کسان دي یا سره اکشن سره په دا سره وژغېږي شي علما په وژغوي سپین ږیري په وژغوي مشر په وژغوي مشترکات داسې څه کمیټې وټاکل شي دا بیا څه کیسه وي چې دولت خپله سره حل کولی شي یو ور چې اتفاق اتحاد جوړ شي بیا د هېڅ مسله نه وي نو د پولیس وي نو د بل شي خدای محبوب لره خدای فصل لره خدای په امن شه وسته ډېره مننه زه خو چای څښنه لرم څوک څه قسم کیسه لري هغه کولی شي Sali تقول لي دوار خراب سالي وإذا مو بدأ بالموبيل. دارا ودارا چای داوت. Сказка баяни хатан. नडी आवल ताली आ रहा है ये न्यूज़ चैनल है